کله چې د سحر مونځ وکې فارغ شې نو هغه نه بعد دا کلمه سل ځلې وایه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر سل ځلې سبی مونځ نه بعد دا سل ځلې او کله چې د ماسپښین مونځ شي نو دا کلمه وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سل ځلې او کله چې مازدیګر شي نو د مازدیګر ټیم ډېر مختصر وي هغه کې صرف وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سل ځلې او کله چې ماښام شي ماښام مونځ وکړه هغه نه بعد څه ویې لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله سل ځلې او کله چې ماسخوتن مونځ وکې نو بیا مشهوره دعا دې سل ځلې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه وقنا عذاب النار سل ځلې دا پنځه دعاګانې دي پنځه لمنځونه دي هر یو مونځ نه بعد دا یوه دعا کوه سبی نه بېګۍ پورې به د شپې او د ورځې حاجتونه پوره کېږي الله به درته ګناهونه معاف کړي مړه نو دومره ګران کار خو نه دی یار آسان کار دی